انډیا ته چیلنج ورکو دا ګرد ریاست ته چیلنج ورکو چې یوه ګناه را ثابته کړه د یو چا کور ته راوښتی یا نه یې ثابتولی د یو چا په عزت باندې تا نیولی یا نه یې ثابتولی د یو چا قتل یې کړی نه یې ثابتولی یو چا ته بد رد ویلي ول نه یې ثابتولی ګناه دی چې شي کړي دی وای دا زموږ دښمن دی پرون د ټرین چلولی و دی دښمن په چیش کړي سردار عارف وزیر خپل پر خاوره باندې خپل اختیار غوښتی دی غواړي د دې ایمان موږ سره معلوم شوی دی د دې ایمان په قطر کې معلوم شوی دی په بنګالیانو کې د 92 پښتونان پاتې شول قسم په خدای چې د 92 چرګې علاقې کې سړی ونیسي د 92 پوځیانو ته تسلیم کړ خلکو ونیول د دې دغه ایمان خو دغه دی چې پر موږ باندې دلته د وخت جابران د وخت سمراجان هغه غواړي چې زما وطن قبضه کړي هغه غواړي چې زما په وطن کې هغه زما د قدرتي وسایل چې الله تعالی جل شانه موږ ته رابخښلي دي هغه راڅخه قبضه کړي د خلکو ډېرې غلطې ارادې دي دلته د استعماري قوتو ډېرې چپه ارادې دي دا طالب و فوجي دا ټوله یو دي دا زموږ قاتلان دي دا زموږ په وطن قبضه کړې ده زموږ د وطنه دا غلاوي خانه کام تاریخ د شهادتو ډک پروت دی چې کله څه د ملک جوړ شوی یا فرنګي راغلی دی موږ دا شهادتونه ورکوو او دا به تر هغه ورځې پورې روان دي چې موږ خپل په وطن کې امن نه راوستلی خپل پر وطن مې خپل اختیار نه ګټلی خپل واک مې نه ګټلی ستا که دغه خیال چې زه به دغه کام یا به دغه رهبران یا دغه ځوانان به زه په دغه مرګونو باندې تم کم دا ستا خیالي ده او موږ دا ورته وایو چې نن هم وخت ستا راسه له موږ سره کښېنه موږ ته حساب راکړه موږ د عمل چلول غواړو کومه خطرناکه واقعه پیښه شوې ده دا د ګرد پښتانه وینه ده د خالد عارف افغان وینه نه ده دا د ارمان شهید وینه ده دا د خړ کمر د واقعې د شهیدانو وینه ده ملګرو په کار دي پر دې باندې موږ خاموشه پاتې نه سو د عارف وزیر قاتلانو ته سخته سزا ورکړي یا الله پاک ته د پښتانه خاورې دا کم قاتلان دا کم زموږ دښمنان چې دي تېر راوشرموي یا الله پاک تېرې ښه د دې خطې وباسي یا الله پاک ته زموږ د مظلومانو سره ملګرتیا وکړي یا الله پاک ته د زموږ دعاګانې د عارف پاکې قبولې کړي